د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان او د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې پر بنسټ د لوګر امنیي قومندانۍ په همغږۍ تازه د لوګر مرکز پدخوابشانې او دوشنبې سیمو کې د همغږۍ او مشورې 9 شوراګانې رامنځته شوې. ورته مهال دغو شوراګانو د اسلامي امارت مسؤلینو ته د امنیت په برخه کې د هر ډول همکارۍ ترڅنګ د تل په څیر یو ځل بیا د ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه شوراګانو د دغه له لارې نه به بیا قربانۍ ورکوو چې خپل وطن او خپل ولس او خپل مسلمانانو ته په ګډه باندې خدمت وکړو. حکومت له رعایت نه څه نشي کولی او رعایت له حکومت نه څه نشي کولی تنه. نو دا په کار دا ده چې موږ او تاسو د دغو شوراګانو لارو نه هغه خپلو مشرانو ته ورسیږو، هغوی ته مشورې ورکړو، له هغوی سره مشورې شریکې کړو او له هغوی سره خپل هغه ښایسته نظریات شریک کړو. عمرا مشران سے شوراونه کې د خپل د علماو سره د نورو سره علماء لیکي مفسرین سے واجب العزلی. نو فلهذا امیر المؤمنین په یو اصل باندې عمل کړی چې هغه عبارت د شورا ده. په هر کلي کې، په هر ولایت کې، په هر ځای کې شورا ټاکلې چې په راس کې علماء. مسؤلین هم په تیر جهادي بهیر کې د لوګر ولایت اوسیدونکو او مجاهدینو مالی او ځاني قربانۍ وستایلې او د دغو شوراګانو د جوړولو موخه د اسلامي نظام پیاوړتیا، د هیواد آبادي او د لا ډیر ډاډمن امنیت تامینول وښودل. موږ د تاسو په ولایت کې د امنیت مسؤلیت لرو او دغه شورې او دا غونډې چې جوړیږي دا هم د دې موخه مقصد هم دغه ده چې موږ تاسو په وطن کې او خاصتا د موږ تاسو په ولایت کې امن وي، قراري وي، سوکالي وي. نو په دې برخه کې لکه څرنګه چې د موږ تاسو نن سره راجمع شوي یو، همدغه قسم ته د تاسو اخلاص غواړو، همدغه قسم ته د تاسو محبت غواړو. د ویلو ده چې دا شوراګانې د لوګر ولایت د مرکز پل علم ترڅنګ په ولسوالیو کې هم جوړیږي.